نن مې ګاډی بوتلی و کار واش ته، نو ما ویل چې راشه د دې کار واش په انوایرمنټ او د دې انوایرمنټ کم اثر چې دی بیا دغلته کم خلک چې کار کوي په دې کار واش کې، ما هغې حوالې سره به یو شارټ شانته ویډیو جوړه کړمه. د دې کار واش ته کوم انوایرمنټ چې دی نو په دې کې یو خاص قسمه بیکټیریل ګروپ دی لیجیونیلا، دا دلته ډیره زیاته وي. د هغې وجه دا ده چې دلته د اوبه لږې ډرټي شانته وي او دا انوایرمنټ آیلي یا فومي وي چې په هغې کې دا بیکټیریا ډیره زیاته خوشحاله وي او دا بیکټیریا یو خاص قسمه بیماری جوړوي چې هغه نمونیا شانته یعنی د سا بیماری جوړوي. نو کم خلک چې په دې کار واش کې کار کوي هغوی ته اکثر د دې بیماری شکایت راځي. د دې نه علاوه بیا دا کمې اوبه چې دي یا دا بیکټیریا چې دا د دې اوبو په ذریعه باندې دغه ته ځي، زمونږ کم د اوبو کم نور سورسز چې دي، ګراوند واټر چې دی یا کم خواته نهرونه وغیره یا نورې کمې اوبه چې دي هغې سره میلاویږي، نو هلته هم بیا دا زمونږ د څکلو اوبه یا نورې اوبه چې دي هغه کنټامینیټ کوي. د دې نه علاوه په نورو ملکونو کې چونکې دا د کار واش ته اوبه دا ریسایکل کیږي، دا دوباره فلټر کیږي، د دې دوباره استعمال کیږي، نو هلته بیا د انرژي او د اوبو دومره زیان نه کیږي. په پاکستان کې چونکې د دې ریسایکلینګ نه کیږي نو زیاتره علاقو خاص کر ښاري علاقو یعنی اسلام آباد پنډه کې یا لاهور کې خو الریډي د اوبو شارټیج دی، نو ډېر خوند به وکړي که فرض که پاکستان کې هم د کار واشو د اوبه ریسایکل شي او هغه ریسایکل اوبه بیا دوباره په دې کار واشو کې استعمال شي. د دې نه علاوه دلته چې دا کم خلق کار کوي کار واش کې، نو د دوی د وجود مختلف قسمه کیمیکلز ته ایکسپوز کیږي او داسې یو سټډي په پیښور کې هم شوه چې هغلته د دې کار واش ته انوایرمنټ مطالعه وشوه او دا پته ولګېده چې دا خلکو په وینه کې کافي داسې ارومیټک کمپاونډز کم چې خاص کر د پټرول او ډیزلو نه جوړیږي، د هغې سوي چې هغه کارسینوجینک یعنی د هغې نه د کینسر خطر وي. دا و زمونږ نننی ویډیو که فرض که تاسو غواړئ چې د ساینس او ټیکنالوژي په روزمره ژوند کې د رول او کردار نه ځان خبر کړئ او د ساینس او د ټیکنالوژي د معلوماتو نه اپډیټډ یې، زمونږ دا چینل سره فالو کړئ. روغ ژوند ټولو ته غواړم. تر د بلې ویډیو پورې د الله په امان.